سلام دوستانو، په یوې نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یوه اوږه د شپې تر سره واخلئ او بیا نور کمال خپله وګورئ. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو ضروري سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې هم په اسانۍ سره وګورئ. دوستانو، اوږه یو داسې خوراکي توکی دی چې ډېر خلک ترې په خوراک کې استعمال کوي او دوایي شرکتونه یې په دوا جوړولو کې او حکیمان یې په ادویاتو کې ترې ګټه اخلي. دوستانو، اوږې ته خو د ژوند مالګه هم ویلی شو. نن یې چې درته زه کومه ګټه کوم هغه هم د خوب په وخت کې. له هغې به کیدی شي ډېر کسان لا نه وي خبر. دوستانو، په دې طریقې هم نارینه استعمال کولی شي هم مېرمنې ترې استعمال کولی شي. خو صرف په یاد ولرئ چې د ماښام یې له ځان سره واخلئ. دوستانو، کله چې ویده کېږئ نو باید یوه غوره اوږه در سره واخلئ او د شپې د خپل بالښت لاندې کېږدئ. کوم کسان چې د بېخوبي تکلیف لري او ورسره لاس او ګرېوان وي هغوی لپاره دا د څلو دواو څخه بهتره لار ده، ځکه د اوږې بوی د انسان دماغ ارامه کوي او یو داسې خوب ورولي چې دنیا ټول غمونه به ترې هېر کړي. دوستانو، کوم کسان چې د شپې په خوب کې ډارېږي او په اصطلاح څخه پسې نیسي نو د هغې مرض لپاره خو بیخي دوا ده. نو هیله ده دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.